رب الحبیب پتلوار رضا رب الحبیب پتلوار رضا سورش پبورک نبی سردار رضا رب الحبیب پتلوار رضا سورش پبورک نبی سردار رضا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم زمگرانو قدرمنو من والردن کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن زمونږه معاشره د ډېرو خامیانو نه ډکه ده او معاملات زمونږ ډېر زیات خراب دي بظاهري هر انسان دا دعوه کوي مسلمان چې زه پکه ټکه مسلمان یم لیکن چې کله د هغوی معاملات طرف ته توجه وکړی شي نظر واچولی شي نو ډېر خراب او بدترین حالات د معاملاتو داسې وي چې هغه د دین اسلام سره متصادم وي الله جل شانه مسلمان پیدا کړی دی او اشرف المخلوقات اعزازي خطاب یې ورکړلی او د فرشتو نه الله جل شانه مسلمان ته اعلی او افضل مقام ورکړلی د هغې بنیادي وجه دا ده چې انسان سره نفس او شیطان لګېدلی او نفس او شیطان چې انسان کله کنټرول کی د دوی اتباع ونه کی او د الله او د الله د رسول احکاماتو مطابق د ژوند تیر کې عبادت او معاملات دغه سمت سره برابر کی نو دا وخت کې انسان ته بیا مسلمان ته بیا د فرشتو نه اعلی مقام حاصل دی الله جل شانه د انسان د احکاماتو مکلف جوړ کړل او دوه لارې ورته ښودلې دي قرآن کې الله جل شانه فرمایي فهدیناه النجدین یو لار دا ده چې انسان مسلمان هغه الله مسلمان منزل مقصود ته رسي او دویمه لار دا چې په هغې باندې انسان روان شي نو انسان منزل مقصود ته نه رسي بلکې انسان تبعی او رسوي سره مخامخ کېږي فهدیناه النجدین یو هغه لار چې انسان منزل مقصود ته رسي چې هغه منزل مقصود انسان جنت دی انسان دنیا کې ښه اعمال اختیاري د انسان عباداتي معاملات هغه درست وي انسان منزل مقصود ته رسي لیکن چې کله انسان اعمال خراب وي معاملات خراب وي عبادات خراب وي نو بیا انسان منزل مقصود ته نه رسي بلکې هغه د جهنم مستحق ګرځي نو الله جل شانه انسان د احکاماتو مکلف کړل د معاملاتو د عباداتو لیکن معاملات ته زیات اهمیت حاصل لږ چې د معاملاتو تعلق د بل انسان سره راځي معاشره کې صرف ذات سره تعلق نه دی او د عبادتو تعلق د انسان د خپل ځان سره دی انسان منځ کې د هغې فایده د انسان نفس ته ده انسان زکات ورکوي حج کوي دارنګه رمضان روژې نیسي نور څومره صدقات انسان کوي هغې تعلق د انسان د نفس سره ده انسان ذات ته فایده ده لیکن معاملات داسې دي چې هغې کې د انسان ذات ته هم فایده ده او بل انسان ته بل مسلمان ته هم فایده ده دې وجه نه د معاملاتو تاکید ډېر زیات راغلی احکامات څلور قسمه درې قسمه احکامات څلور قسمه احکامات بیانېږي په هغې کې درې قسمه تعلق هغه صرف د معاملاتو سره یو قسم تعلق احکامات داسې د عبادت سره معلق دي تعلق د عبادت سره نو د معاملاتو اهمیت ډېر زیات سیوا دی هغه د حقوق العباد په زمرې کې راځي نو دې وجه نه معاشره کې الله جل شانه انسان ته کوم مقام ورکړل بیا ورته دولت ورکړل مال ورکړل الله جل شانه اعزازات ورته ورکړل
نو بیا ورته دام خودل عقل شروع ورکړل چې په کوم طریقې به استعمال لار ورته هم خودل، لیکن بس اوقات انسان بګړو شي او مال او جان غلط لارې باندې هغه روا دوا کی انسان د تبعی ذریعہ ګرځي. انسان الله جل شانو مال ورکړل دام نعمت ته، الله جل شانو صحت ورکړل دام نعمت ته، الله جل شانو اولاد ورکړل دام نعمت ته. ډېر نعمتونه الله جل شانو انسان باندې نازل کړی دی ورکړی دی او انسان مسلمان هغه مستحق ګرځول دي. لیکن مال لاسته چې مال یو خد دولت دی او خصیص دی او انسان لپاره نعمت دی، لیکن کله نه کله دا مال انسان لپاره وبال ګرځي. لکه څنګه چې کله نه کله اولاد د انسان لپاره وبال ګرځي، نقصان ذریعہ ګرځي، دا رنګه دا مال چې دا انسان لپاره د وبال ذریعہ ګرځي. هغه دا چې انسان صحیح طریقې سره مال استعمال نه کړي. نو دې مال متعلق باندې تاسو سو گزارشات کوم، وضاحت کوم چې مال په صحیح طریقې سره استعمال شي نو انسان لپاره هغه نجات ذریعہ ده، او غلط طریقې سره استعمال شي نو هغه د انسان لپاره د وبال ذریعہ ده. د سره کې مال چې کله موږ دنیا کې معاشره کې بل انسان ته ورکو دا غي سو حیثیتونه دي. یو دا چې مال یو انسان الله جل شانو مال ورکي هغه بل انسان ته ورکي به تور صدقه، الله جل شانو هغه ته اجر ورکي. دا رنګ دا مال بل انسان ته ورکي به تور زکات، الله جل شانو انسان ته اجر ورکي، مسلمان ته اجر ورکي. دا رنګ دا مال رفع عام کارونو کې خرج کړي، صدقه جاریه په تور باندې خرج کړي، الله جل شانو مسلمان ته باندې اجر ورکي. درنګ دا مال چې بل انسان ته قرض ورکي، مسلمان دی بل مسلمان ته قرض ورکي، الله جل شانو هغه باندې ډېر غټه بدل ورکي، اجر ورکي. اگر چې معاشره زموږ ډېره بیکاره شوی خراب شوی دا معاملات داسې چې نن معاشره کې مسلمان بل مسلمان ته قرض ورکي او ټایم ورته مو خې، لیکن ټایم ختم شي، میعاد ختم شي، لیکن ورکولو ته هغه تیار نه، نن اوسار کوي په دې کې چا قرض کړي غریب دومره مشکلات سره دومره پریشانو سره مخامخ شي چې هغه د اعظم اراده وکړي چې ما مال سره ورکړی نه او قرض مې ورکړی نه، ولکه عظیم اجر دی، لیکن اجر متمنی نه، لیکن هغه تکلیف او مصیبت سره چې هغه مخامخ شي او غټه صدمې سره هغه بار بار د وی چې کاش ته پیسې ما قرض ورکړی نه چې نن د تکلیفات او مشکلات سره مخامخ. نو مسلسل ابل مقروض ورته بکره عربیانو بکره ورته نن سار پاکي زمانہ تیر شي، غریب پیمانه شي زیات چې قرض منه ورکړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاته قرض ورکولو اراده دا غدای کنه چې را زبیدا کومه نو الله جل شانو اسباب غره پر مهیا کوي او الله جل شانو غیبی مدد کوي او قرض ادا کوي. لیکن کوم انسان چې قرض ورکي او هغه انسان اراده نه کوي ورکولو، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فو سارقه چور دی چې هغه اراده نیت دی چې قرض پیسې ما واغې لیکن زه به واپس نور کوم، نو هغه چور ډاکو هغه ته ویل کی. لیکن کوم انسان قرض واغلی دا غیر اراده چې زه به واپس ورکوم، الله جل شانو اسباب مهیا کوي او الله جل شانو په دې باندې اجر ورکوي. دیم حیثیت دار چې انسان بل مسلمان، دریم حیثیت دار چې انسان بل مسلمان ته مال ورکوي، نو هغه مقصد دی چې هغه به تور شراکت ورکوي، به تور مزاربت ورکوي او معاملات ورسره کوي. مثلا چې څه پیسې زما او سستا کاروبار کوا او بل دا چې را دا پیسې په مزاربت په تور باندې کوم چې انکم آمدن راغی، نیم ستا او نیم زما، درنګ شراکت داری کی هغه کو صداقت معاهده وکي. دا یو شرعي عمل له او دیمن الله جل شانو اجر ورکي او الله جل شانو برکات او رحمتونه د دروازې د انسان لپاره کولوي. ډېر ښه کار دی. اگر چې معاشره کې د مسلمانانو د ایمان کمزوري ده سره غل چې شراکت داروم بیا پریشان شي او درنګ چاته به تور مزاربت پیسې ورکړي هغه هم پریشان شي، لیکن اسلامي اصول مطابق شراکت داری او مزاربت باندې پیسې ورکول رقم ورکول دا صحیح او درست طریقه ده. نو کله چې دا پیسې بل مسلمان د سره ورکي به تور یو حال اوسو جهتونه ما بیان کړي، به تور صدقه ورکي، به تور زکات ورکي، به تور مدد تعاون کوي، به تور قرض ورکي، دا ډېر بهترین عملونه دي. دارنګي به تور شراکت ورکي، به تور مزاربت ورکي، دا هم بهتر صورتونه دي. لیکن بل صورت دی کې دا نه چې انسان بل انسان ته مال ورکي، پیسې ورکي، قرض ورکي، لیکن باغې منه بیا سود اخلي. مثلا ورته 10 میاشتو لپاره دا پیسې درکوم، लाख रुपए درکوم، لیکن 10 میاشتو وروسته مال ته بیا 20000 سیوا راکړي، یا ورته چې راغا 10 میاشتو وروسته تعامل پیسې واپس ادا نه کړي، نو بیا به تمره دې منه دومره مال مزید سود راکړي. نو زمانہ جاهلیت کې هم دا قسم حالات روان دوا او خلکو به د سود معاملې کولې. قرآن مقدس کې الله جل شانو سورۃ بقره کې دی باره کې وایتونه سود په حرمت باندې چې سود حرام دی، لیکن کله سود د حرمت متعلق آیتونه نازل شونه دغه کفار او بدا خبره قریش کوله چې دغه څه خبره په خرید فروخت کې منافع مقصدی او په سود کې منافع مقصد د دواړو کې نو مثلا نو دوی به چې الله دوی به دا وی چې انما البيع مثل الربا، دوی به دا وی چې را څنګه چې د خرید فروخت ما بیا د مدارنګ ربا هم ده، بیا کې نفع مقصد دی او ربا کې منافع مقصد دی.
الله جل شانه تو فرمایي دا سن ده بلکې الله جل جلاله حل الله البيع وحرم الربا الله جل شانه بيع حلال کړل خرید فروخت کوم جایز او سود الله جل شانه حرام کړی نو سود کوم دا صورت چې بس سود باندې پیسې خل ورکي او بیا واپس اخلي دا پیسې مکمل حرام دي انسان لپاره کومه دې باندې وینه جوړيږي دې باندې انسان بدن ته ترقی ملويږي او انسان نشو نما کوي دا اولاد ته مخ کې ترانسفر کیږي دا ټول نه وسط نه ډکی خبرې دي او مسلمان د تبعی سره مخامخ کیږي نو سود بارا کې قران کې الله جل شانه فرمایلی وحل الله البيع وحرم الربا الله جل شانه بيع حلال کړی دا او سود الله جل شانه حرام کړی دی نو چې مسلمان وی مسلمان ځان ته مسلمان کامل مسلمان وی نو چرته به مغاداسي نه کې چرغا د سود په زمره کې ځان داخل کی بلکې دا کوئی کوشش او دا فکر بداوي چرا سوچ فکر بداوي چرا د حرام نه ځان بچ کما سود نه ځان بچ کما دا به سوچ او دا به فکر وی لیکن خدا نه خاصه کچل څوک په دې بحران کې ور داخل شي او دې بحران کې ور لوشي یقیني خبره چې هغه د الله جل شانه قهر سره او د الله جل شانه غضب سره مخامخ دي ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی سود کاتا داسې چې سود کاتا سود لیکون کې دارنګ پاکه منه گواه د سود غستون کې د سود ورکون کې دا داسې دي چې باغ منه هم وخت د الله جل شانه طرف نه او منه لعنتونه وريږي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د سود 73 دروازې دی او پای کې ادنا دروازه دا لکه چې څوک د خپل مور سره نکاح وکي دومره عظیم لوی جرم دی لیکن دغه باوجود مسلمانان د خیال نه ساتي بانک کې نظام شو دا نه نور معاملات شو پای کې زموږ ټول سیستم چې خراب طرف روان دي نو خرید فروخت سو طریقې دي کنه اسلام کې هغه جایز دي دینه علاوه چې کوم زموږ خود ساخته طریقې دي نو هغه ناجایز دي جایز طریقې چې اسلام کې کومې دي خرید فروخت غداري چې او شی سره یو ته ویل کېږي بيع تولیه بل ته ویل کېږي بيع وزيعه بل ته ویل کېږي بيع مرابحه بيع مرابحه تر لکه څنګه چې عام طور باندې بزنسمن او تاجر خلک داسې کوي چې مثلا په 100 روپے باندې شی واخلي او هغه بیا په 1.5 سر باندې خرڅي یا په 1000 روپے باندې شی واخلي او هغه بیا په 1500 باندې خرڅي مثلا کوم ریټ باندې اوسې سره واخلي او دا غنه په سیوا ریټ باندې خرڅي نو دې ته ویل کېږي بیا مرابحه لیکن کوم سیوا ریټ باندې خرڅي هغه لپاره د نفع او د انکم لپاره کوم چې نفع دا کوم چې دته منافع ملويږي هغه لپاره لیمیټس حد نشته مثلا اسلام کې دا نه چې سړی په 10 روپے او شی غسې نه دی بیا په 11 خرڅي یا په 12 خرڅي یا په 15 خرڅي ودنه زیات پنځه خرڅي دی په لیمیټ نشته البته دا چې عام کوم ریټ دا غنه زیات خرڅول چې کوم دی هغه مناسب نه دی هغه نه سیوا خرڅول مناسب نه دی عام کوم ریټ دی دا غنه زیات خرڅول چې هغه مناسب نه دی ولې باغې دا غي د وجنه معاشري باندې غلط اثر پروزي او دارنګ او غریبانو باندې غلط اثر پروزي او دا غنه تای چې اړه زیات خرابي البته بنفسه او جائز یو سړي په لک روپے باندې شاغه سه په 2 لک خرڅ کی یو سړي په 2 لک هغه سه په 3 لک باندې خرڅ کی جائز دي دا دومره نفع دغنا دینه زیاته لیکن حد لیمټ د نفع لپاره نشته چې څومره نفع تا هغه سه چې پاسې باندې لیکن مناسب نه را چې دا عام مارکیټ نه سره زیات سیوا واخلي مناسب خبره نه یو خدام دې ته به مرابحه ویل کیږي دویم قسم دا چې هغه ته ویل کېږي بیا تولیه هغه دا چې رايو سړي په 10 روپے باندې شاغه سره په 10 روپے باندې خرڅ کړي دا خپل مرزي ده په 100 روپے باندې هغه سره په 100 خرڅ کړي دا خپل مرزي دا اسلام کې جایز ده بل ته ویل کېږي بیا وزيع یو سړي شاغه سره په 1000 باندې هغه اوس په 900 باندې خرڅ کړي لکه په کوم ریټ هغه سره هغه په کم ریټ باندې خرڅ کړي دا اسلام کې دې موږ جایز ده لیکن دینه علاوه چې کوم خرید فروخت معاملات دي موږ کوو هغه دا خیال موږ نه ساتو چې دا اسلام دی باره کې جهت ورګي کنه ورګي هغه انسان لپاره به د خطرې او د هلاکت باعث جوړي ډېرونه زمونږ داسې چې راغوي داسې وږي چاته یو گاډي ورکی ورته دا گاډي هغه په نقد روپو باندې واخلي مثلا په 6 لک روپے باندې گاډي واخلي ورته وي شرا سبب السبا یا مې شروع سبب پیسې راوړم لیکن چې مې شروع هغه پیسې رانوړي نو غد دا وي چې راته په ټایم باندې پیسې رانوړي اوس په 50000 روپے ته مال سیوا راکې دا سیاوس د سود اخلي ها البته دا یعنی ودار او نقد کې فرق شته یو کس اوس 10 لک روپو گاډي دا ورته یې راکته په نقد باندې اخلي خو به 11 لک در کوم او کته په د کال په نټه باندې یا د یو نیم کال په نټه باندې اخلي نو بیا تعالی د زیات په 12 لک باندې در کوم ریټ سیوا کوم نو دا جایز ده لیکن دا هغه کې جایز ده چې او بندا دواړه خریدار او اغستون کې هغه په مجلس کې خبره باندې اګری شي متفق شي او اجازه قبول وکي یا په نقد باندې یا په ودار باندې وکي نو بیا په قسطون باندې کوم شي چې په زیات ریټ باندې غرضه سو کې اخلي نغه په جواز کې شک نشته بالکل جایز دي لیکن دا جایز نه چې اوسه سړی په ریټ باندې ورکی او مثلا په 1000 باندې یا په لاک باندې ورکی
او به د سې چې هغه ټایم باندې پیسې رانوړي نو بیا ورته وی چې مالک ورته د سیس مالک ورته وی چې ته هم ته په ټایم باندې پیسې رانه کړو ماته ته څه پیسې سیوا راغی نو دغه جنایت چې د سود په زمره کې راځي نو ډېر خبره ده چې هغه د سود په زمره کې راځي لیکن موږ دغه پته نه لګي چې د سود په زمره کې دا رنګ سود په کاته کې ډېر خبر راځي لکه قرآن دازي شولا مثلا خلق ټیکټونه اخلي چاته بیا غسیز ملو شي چاته ملو نه شي چاته کم ملو شي زیات ملو شي یا لکونو چې بیا چاته په 100 باندې ملو شي او چا په کې 100 لاړ شي غر کې شي نو دې باره کې علماء کرام د لیکل چې قرآن دازي څومره صورتونه دي دا بالکل د سود په زمره کې راځي او د اجتناب پکار دي دا رنګ باندونه خلک اخلي کنه بانک نه او دا نه کوي چې دا سود نظام نه کوم باندې غواغلی مثلا 10000 واغه سي लाख روپے واغه سي باندونه واغه سل دا کومي پیسې چې د بانک سره جمع کړی یا بانک والا هغه پیسې مکه په سود باندې چلے د باقاعده غسر په سود کې سودی کاروبار کې باقاعده شامل دي نو قرآن دازي شولا باندونه شو دا ټول خبرې چې سود په زمري کې راځي نو په کار درجه مسلمانان دي نزان بچو ساتي او خپل حالات درست کړي ځکه چې ورځ بد الله جل شانو سره موږ مخامخ کیږو دین اړه بل صورت د سود په زمري کې راځي لکه سبا د بیمه چې د بیمه کمپنیانه دو مسلمانان تباہ برباد کړ د مسلمانانو معیشت خراب کړ رنګ مسلمانان تبعی سره مخامخ کړ نو د بیمه چې څومره صورتونه دي کې بیمه کمپنیانه چې د څومره صورتونه دا جوا او جواری ده دا جواری ده او د څومره صورتونه چې کوم دي دا بالکل سود دي هغه د سره څوک د ژوند سره د ژوند بیمه کوي څوک د ژوند وروسته بیمه کوي څوک داس بیمه کوي چې د تحلاس کټ چلو یا ورته باندې نقصان ملو شغه د دومره پیسې ملوي یا ورته چې د کومر څخه اندرو سوالات به دونه پیسې ملوي او غیره وغیره د دې مختلف قسمونه دي لیکن څومره قسمونه چې هغه ټول په سود ملي ممنه دي واقعي سو جوهات چې هغه مختصر تاسو سره شیر کوم لول دا چې بیمه چې کوم دا یو عقد مالی ته یو عقد مالی دی عقد مالی دی او بده یو طرف ته چې هغه بیمادار وی لگا څوک چې پیسې ورکي هغه نو هغه یو متعین رقم یو متعین ټیم د لپاره یا د نقد صورت کې یا د قسطونو په صورت کې بانک د کمپنۍ بیمه کمپنۍ ته ورکي لکه دا بیمه چې دا یو عقد مالی به د تور باندې چې یو فریق چې هغه کاتدار د بیمادار دی یعنی څوک چې پیسې ورکي 10 لک ورکي یا 1 لک ورکي یا څومره ورکي او دا پیسې د یو متعین وخت پر ورکي یا په قسطونو باندې ورکي یا یک مشت ورکي او بل سرته چې دا بیمه کمپنی دا پیسې اخلي نو بیمه کمپنی بیا دا پیسې چلی او هغه بیا چې کله نقصان غته ملوي شي یا د ژوندانه من یا د مرګ نوستونه بیا هغه ادایګي کوي هغه کستا بیمه دار ته ادایګي کوي نو دیو سو جوهات دي چې هغه په بنا باندې دا بیمه کوم سیستم چې کوم دی د سود په زمره کې راځي او قران کې الله جل شانو دی بارے کې د حرمت لکه سود بارے کې حرمت حکم نازل کړل او صرف یوازې په سورۃ بقره کې وایتونه داسې چې هغه نه واضح تور مندا حکم دی چې سود حرام دی سود حرام دی قرآن کې الله جل شانو فرمایي حل الله البيع وحرم الربا الله جل شانو بیع حلال کړل او سودی حرام کړل دیو سو جوهات چې هغه خپل منوال ته واضح کوم چې دا غیر د وجنا د بیمه کمپنیانه چې دا ټول سود کړي او د دې سره سو کوم معاملات کوي هغه بالکل سود ارتکاب کوي او 10 دلګه خپل مور سره ویني کاو کی هغه یو سو یو دا لول دا چې بانک کمپنۍ سره د بیمه کمپنۍ سره چې څوک بیمادار یعنی کاتادار پیسې جمع کوي لکه 10 لک ورسره جمع کوي 5 لک ورسره جمع کوي یا لاک جمع کوي او څومره جمع کوي دغه پیسې چې وایي کله چلی د بیمه کمپنۍ د پیسې مخکې چلی نو په سود باندې چلی هغه طریقه دار چې کله دته نقصان ملو شو نقصان په صورت کې بیا تلافي کیږي لیکن نقصان په صورت کې کله تلافي کې نو د رقم چې کوم ملویدون کې دا کنه هغه مجهول دی لکه د قسطونو په صورت کې چې بیمه کمپنۍ د کومه پیسې ملو شي د هغه قسطونو پیسو په بدله کې چې کوم رقم د بیمه کمپنۍ طرف نه دا کاتدار ته بیمادار ته ملو کېږي دا یو مجهول رقم دی ځکه چې حادثه رونما کېدل چې کوم دی هغه مجهول دی ځکه چې کله حادثه واقع کېږي کله نه واقع کېږي دا مجهول صورت دی نو یو مجهول عمل او یو احتمالي عمل نو دا رقم چې وجود کې راځي قوم احتمالي دی نو چې دا یو دوکر بیا غرر ورته لګي بیا غرر دوکا لکه نبی صلی الله علیه وسلم نه نبی صلی الله علیه وسلم بیا غرر چې نبی صلی الله علیه وسلم د دوکې د بیا خرید فروړ نه مسلمانانو منع کړل دې مثال لاس دی چې مثلا یو سړی دا یو اوخ روک شوی دی اره اوخ قیمت کوم مثلا 50 دینار دی او روک شوی دی او دې کس د اوخ مالک د اوخ په 20 دینار باندې په بل کس باندې خرڅ کړلو نو هغه بل کس د اوخ ملو شلو ګویا چې هغه ته فائدہ وشلو ګویا چې د 50 دینار اوخ هغه ته په 20 دینار باندې ملو شو لیکن هغه د ملو نه شلو نو د اوخ مالک ته چې دا 20 دینار ملو شو ورته مخ ملو شو لیکن د خطر چې د اوخ هغه ته ملوي او نه ملوي یو غره یو دوکا ده نو د دوکې د بنا خرید فروخت نه نبی صلی الله علیه و سلم مسلمانانو منع کړل دویم
بیمه چې دا سود دی ولې سود دی هغه وجه دار چې د قسطونو په شکل کې چې کوم رقم بیمه کمپنی ته ملويږي او بیمه کمپنی چې کوم رقم ادا کوي دا رقم داس دی چې هغه رقم لکه غواړي چې بیمه کمپنی رقم ادا کوي نقد رقم ادا کوي او بیا دغه په بدله کې به بیمه کمپنی چې هغه په پس رقم ادا کوي نو دلته کې دا نقد رقم چې کنه نقد بدله کې ودار دی نقد په بدله کې ودار ورکول دی او نقد په بدله کې ودار چې کوم دی هغه سود کې راځي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سوزونه چې هغه برابر وکړي سونا په بدله کې برابر سپین زرو بدله کې برابر غنم د غنمو بدله کې ورکانو برابر وربش په بدله کې ورکانو برابر دلته کې نقد بدله کې دی لیکن هغه نقد چې ملوي کنه هغه ودار په شکل کې ملوي او دین نبی صلی الله علیه و سلم چې امانه فرمایله زکه بیمه چې دا سود دی او د منه دا څوک د جواز باره کې فتوا نشور کوي درېمه خامی بیمه کمپنی کې چې هغه سود دی هغه دا چې کوم رقم بیمه دار یعنی کاتدار ورګي بیمه کمپنی ته نوجار کمپنی په ذمہ باندې قرض دي او دارنګي قرض وکړي کمپنی ته او دارنګي کمپنی والا چې بیا کله د بیمه دار ته یعنی کاتدار ته پیسې ورکړي نو هغه هم د کمپنی په ذمہ باندې قرض شولې دا د قرض په بدل کې نه بیا دین به دین نه نبی صلی الله علیه وسلم بیا دین به دین نبی اسلام دا سي بیان من فرمایله چې قرض په بدل کې دلته کې ودار په بدل کې خرڅيږي دیو جنا په دې کې چې دینو دا خرابې ده او نبی صلی الله علیه وسلم دې من فرمایله نو موږ وکړ چې را موږ چرته کاته کو بیمه دار سره بیمه کپنو سره موږ کله عقد پیمان کو نو په کار دې برکه د علماء کرام مشایخ سره موږ مشورو کو نو سو جو حد چې بیمه کمپنی چې دا هغه بیمه کمپنی نه چې هغه ټولې په سودي نظام باندې مبني دي دا یو 15 وجوهات هغه دا چې بیمه کمپنی چې کومي پیسې ورکوي کاتدار ته نو هغه زیاتې سیوا ورکوي نو هغه سیوا پیسې دي هغه په سود باندې چلی سود کې کوم انکم آمدن چې هغه ترازی نو هغه ورکوي نو د وجه نه دا بیا چې کوم نو هغه سود دی دا بیمه کمپنی سره کوم معاملات دي دا سود دي او بل دا چې دا به غرض دا دوکې به دی وجه او بل دا چې دي کې بالکل جواری ده یو قسم جواری ده او بل دا چې بده نفس عقد کې چې کنه سود موجود دی لکه ته پیسې ورکوي ته جمع کوي وي ته 5 लाख او ته ملويږي با 10 लाख ملويږي یا 6 लाख ملويږي لیکن دا باقي زیات رقم چې کوم ملويږي دا بیمه کمپنی مخکې به سود باندې چلی دی د وجه نه دا چې کوم دینو دا سود دی او دینه اجتناب پکار دی سلوره موجوده به دین به دین نه ودار په بدله کې معاملې ده او دا ناجیز ده او دا رنګ نقد په بدله کې ودار ده دا ناجیز ده د وجه نه سو خبره ده سي چې د بیمه کمپنی چې دا بالکل په سودي نظام باندې مبني دي د وجه نه مسلمانانو لپاره کار دي نظام بچ ساتي او د سزا کې چرته هم د صورت حال سره مخامخ شي نو په کار د باره کې علماء کرام سره او د مشایخ سره غوي مشورې وکي او دا غنرست بیا ولا حملته کی الله جل شانو مسلمانانو ته رزق ورکي وافر رزق ورکي او څوک چې رزق لپاره کوشش کوي مهنت کوي الله جل شانو هغه ګناونه معاف کوي چې منور عملونه من معاف کوي لیکن چې کوم کې بندا سود خوري حرام خوري او بندا په دې کې غرق شوی نو هغه بندا په جون کې برکات نه وي دغه په اهل عیال کې برکات نه وي دغه په رزق کې برکت نه وي بلکې همیشه هغه پریشانو سره د مشکلاتو سره هغه مخامخ وي نو موږ لپاره کار چې د سودي نظام نه بزنس ته موږ ځان بچو محفوظ ساتو ځکه چې دا حرام دی قران کې ورته حرام ویلي حدیث کې ورته حرام ویلي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سودي کاروبار چې کوي دغه سزا او دغه ګناه دومره ده لکه ګویا چې هغه یو انسان د خپل مور سره غنی کاږي څومره غټ جرم دی او دا نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کسانو باندې لعنتونه دي اصل لعنتونه چې څوک سود اخلي یا څوک ور کوي او باقي من څوک غوان وي څوک د معاهده لیکي ټول من الله جل جلاله سره لعنتونه وريږي د لعنت نو سود د وجنه سودي کاروبار چې څوک هغه ډېر خامیانه پیدا کوي یو خدا چاہے کې د مال حرس پیدا کوي لالچ او مال حرس او لالچ چې کوي کې پیدا شي هغه ته خکار صحیح نه ښکاري نه کانه ورته خنه ښکاري بلکې زړه دغه تور شوی او بل چې مسلمان له پکاره چې سخاوت او کې ایثار وي د ایثار جذبه پکې وي د سخاوت جذبه پکې وي لیکن چې کله څوک سودي کاروبار کوي نو سخاوت جذبه دغه بالکل ختم شي او بل خامي پای کې دای چې هغه نه کانه طرف ته خو کارون طرف ته بالکل رغبت نه وي هم وخت دا وي تعلق د ګناونو سره او درنګ جرایم سره تعلق وي او د بد مرګرو سره او درنګ د حیا خلکو سره او درنګ د خلکو سره وي نه سپاس کی چې وي نه د دین او د دین اسلام سره تعلق نه او وي اخرت بالکل هیر کړي او دنیا ته وي ترجیح ور کړي او زمام منوالته دا گزارش ته چې معاملات کله هم کوي نو هغه درست پکار دي صحیح پکار دي درنګ چې موږ
څومره کارونه کوو هغه کې موږ دا پکاره چې موږ د اسلام باره کې د تاغه سزا کې موږ اسلامي معلومات حاصلولو باره کې علما کرام مشایخ طرف ته رجوع کو چې د معاملات باره کې الله تعالی سوي نو انسان مسلمان تعالی جل شان اعلی مقام ورکړل افضل مقام ورکړل دا هغه وخت ورکړل چې دا معاملات هم درست وي دا عبادت هم درست وي لیکن که معاملات عبادت دا درست نه وي بیا انقص او بیکار انسان دی دا انسان بیکار انسان چې هغه بیا شیطان روړ دی دا اعمال بیا خرابېږي دلته یو طرف ته انسان عبادت کوي تهجد کوي حج کوي عمره کوي زکات ورکوي لیکن بل سر تر هغه معاملات چې هغه سود موجود وي نو بیا داسې انسان عبادت نه قبلېږي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر کسان داسې دي چې هغه الله جل شانو ته مخ خلاص چت کړي پریشان وي هغه ته مصیبت راغلي بیماری راغلي لیکن دا غوي دعا نه قبلېږي ځکه نه قبلېږي چې دا خوراک کا حرام لباس دا حرام مکان دا حرام هغه دعا چرته قبلېږي هغه دعا چرته نه قبلېږي نو موږ ته د مشاهده نه دا ثابت چې ډېر مرګ زموږ داسې چې هغه الله جل شانو نه غواړي لیکن دعا نه قبلېږي هغه ته سکون نه ملي راحت ورته نه ملي ځکه چې معاملات درست نه خوراک کا چې حلال نه غذا حلال نه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې هغه بدن د اور زیات مستحق نه چې پرورش په حرام منه شوی هغه د اور زیات مستحق دی او قرآن کې الله جل شانه نبی کرام علیه السلام ته فرمایلی یا رسول کل من طیبات و عمل صالحا اے پیغمبرانو تاسو طیب پاک او صاف ستر خورای او نیک عمل کوئ نبی کرام علیه السلام خراس کا بالکل صاف ستر لیکن د نبی کرام علیه السلام په ذریعہ سره امت الله جل شانه خطاب کړل او تنبیه ورکړه تاسو خراس کا صفا کوئ او معاملات تاسو درست کوئ خراس کا صفا کوئ یا رسول کل من طیبات و عمل صالحا اے پیغمبرانو تاسو صاف ستر غذا خورئ او ځان احتیاط سره ژوند تیروئ او نیک او ښه عمل تاسو کوئ نبی کرام علیه السلام عمل خو ظاهر خبره چې ټیک دی درست دی او کوئی عمل نیک کوي او کوئی پاک او پاکیزه او صاف ستر غذا خوري لیکن هغه به درې سره امت ته خطاب نه چې صاف ستر خوراک کوئ او غذا صفا هغه انسان چې هغه ته په نیمه ګډه باندې روټي ملوي لیکن چې حلال هغه بادشاہ هغه انسان چې هغه په کپړو کې پیوندونه لګیدل لیکن چې هغه د حلال غذا نه د حلال کمای په ذریعہ سره هغه کپړې لباس اغستې او نو هغه بادشاہ هغه چا په کوټو باندې چا په بنگلو باندې سکي چا په موټرو باندې سکي چا په کټو محلات باندې سکي ځکه دا ژوند ډېر مختصر دی او موږ ټول به الله جل شانه سره مخامخ کیږو الله جل شانه هر څه باره کې زموږ پوښتنه کوي د مال باره کې پوښتنه کوي صحت باره کې پوښتنه کوي ژوند باره کې پوښتنه کوي هر څه باره کې پوښتنه کوي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا بنده ته الله جل شانه د بدن سره نعمتونه ورکړي دي باره کې الله جل شانه پوښتنه کوي تپوس بږي نو په کار چې موږ ژوند ډېر احتیاط سره تیر کو د حرام او کارونه چې سود په زمره کې راځي چې هغه نه موږ ځان بچ ساتو الله جل شانه موږ ټول ته توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک ارحم الراحمین رب الحبیب پتلوار رضا سوچ پبورک نبی سردار رضا سوچ پبورک داش پاد د میراج اے زما حبیبا کی د پسر تاج تیز لکا دبر کارش پلار رضا زرکوا دیدن میری دار رضا رب الحبیب پتلوار رضا سورش پبورک نبی سردار رضا